څه چل لکه که چیرې ځمه رپورټ مې کړی او دا بل صاحب روان دی ولسوالۍ څه چل لکه ولسوالۍ لازم بنا چې پلاني را باندې عریضه کړې هلکه په دې باندې کافر کېږي د انجیل په فیصله باندې سړی کافر کېږي ځکه چې دا زموږ شریعت نه دی حالانکه هغه آسماني کتاب دی په عیسی علیه السلام باندې نازل شوی په تورات په فیصله باندې سړی کافر کېږي که اوس چا دا فیصله په تورات باندې وکړه ځکه هغه په موسی علیه السلام باندې نازل شوی هغه آسماني کتابونه دي امام ابن حزم لیکلي چې دې فیصلو باندې سړی کافر کېږي نو د لړمکاري په قانون به نه کافر کېږي ته یا د اساسي قانون باندې به د فیصلو کولو باندې به ته نه کافر کېږي چې په هغې باندې فیصله وکړي امام ابن کثیر رحمه الله په البدایه و نهایه کې لیکلي دي 14 جلد 129 صفحه کې د تاتاریانو قانون یې راخستی چې د تاتاریانو په قانون کې دا لیکلي و چې چا به زنا کول هغه به وجه محسن به که غیر محسن به چا چې لواطت کو هغه به وجه چا چې به دروغ ویل هغه به هم وجه چا چې به سحر کو هغه به هم وجه چا چې به جاسوسي کول هغه به هم وجه او دارنګې چا چې به په ولاړو اوبو کې میتیازې کول هغه به هم وجه دا واجب القتل دی او دارنګې چا چې به بندي ته ډوډۍ ورکوله یا به ورته اوبه ورکولې یا به ورته کپړې جامې راوړلې بغیر د اذن نه نو دا به واجب القتل ګڼه نور داسې کارونه چې هغه الله رسول نه ویلي هغه به کول امام ابن کثیر رحمه الله په آخره کې بیا وایي فمن ترک الشرع المحکم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبیاء وتحاکم الى غیره من الشرائع المنسوخه کفر وایي چا چې د الله محکم شریعت پرېښود کوم چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی او هغه خاتم الانبیاء دی او تحاکم یې وکړ غیر د الله او د رسول شریعت ته چې هغه شرایع منسوخه دي تورات او انجیل باندې چا فیصله وکړه نو کفر دا سړی کافر کېږي فکیف بمن تحاکم الی الیاسا نو آیا د هغه چا به څه حال وي چې هغه فیصلې وړي یاسا یا د یاسق قانون ته او وقدمها علیه او دارنګې د الله په قانون باندې دغه قانون مخکې کوي بیا وایي من فعل ذلک کفر باجماع المسلمین چا چې دا کار وکړو دا په اجماع د مسلمانانو سره کافر دی دوستانو دا د امام ابن کثیر رحمه الله هغه قولو د دې آیات لاندې افا حکم الجاهلیت یبغون لاندې په تفسیر کې هم ذکر کړی دی نو دا د ابن کثیر نه دا قول دا واضح دلیل دی په دې باندې چې هغه څوک چې فیصله غیر الله ته ویسي او بیا مثلا تورات او انجیل باندې فیصله وکړي نو دا په اجماع د مسلمانانو باندې کافر دی چې هغه آسماني کتابونه دوستانو امام ابن کثیر په اجماع نقل کړل نو چې یو سړی وضعي قانون ته فیصلې وشي د کفر قانون ته چې انګریزانو جوړ کړی دی یا د امریکایانو د خوا جوړ شوی دی یا بل وضعي دستور دی یا یو نرخ دی نو آیا دا به کافر نه وي بیا امام ابن کثیر لیکي فمن فعل ذلك فهو کافر چا چې دا کار وکړي دی کافر دی یجب قتاله د ده سره قتال واجب دی حتی یرجع الى حکم الله ورسوله تر څو چې د الله او د رسول حکم ته واپس نشي او د دې قول ته چې موږ سوچ وکړو چې دغه مختلط قانون چې د قرآن او سنت د اسلامي قانون هم پکې بعضې مادي وي خو یهودیت نصرانیت پکې هم وو او دی په صرف په خپلو زامنو کې یو قانون جوړ کړی و د خپلو زامنو دپاره د خپلو بچو دپاره چنګیز خان لیکن امام ابن کثیر رحمه الله لیکي چې چا دغه شی قانون باندې عمل وکړو دا قانون چا جوړ کړو نو دی کافر دی او قتال اوس واجب دی نو اوس موږ سوچ وکړو دې قوانینو ته اساسي قانون لړمکالې د پاکستان د کفر قانون یا بل وضعي عربي دستور ته چې دوی د ځانه جوړ کړی دی او دې ته هغې فیصلې وړي او په قرآن او سنت باندې مخکې کوي نو آیا دوی به کافر نه وي د دوی سره به قتال واجب نه وي ولې دې مولیانو دا سترګې پټې کړي دي موږ تاسو ته وایو ای علماو ای شیوخو ځانونه هم د غرقد ونې جوړې کړي دي دا کافر دغه مرتد ستاسو شاته پټ دي تاسو د دوی د قانون ته ولې کفر نه وایي ولې د دوی سره قتال واجب نه ګڼئ کله وایي کلمې ویله کله وایي حجونه یې کړي دي کله وایي چې غټه ګیرې ده کله وایي چې پنسې را بډوالې دي دا خو په دې باندې نه خلاصېږي دا خو اسلام نه دی دوستانو نو په دې باندې سړی په اسلام کې داخلېږي اسلام خو دوه اساسي ارکان دي چې کفر بالطاغوت د ایمان بالله دی او کفر بالطاغوت بیا مقدم دی دوی په خپله تواغیت دي دغه تواغیت ته فیصلې وړي دوی کافر دي څنګه په دې باندې دوی ته مسلمان یا په ګیره مسلمان کې او یا مثلا په حج باندې مسلمان کې یا په مونځ باندې مسلمان کې ګوره فمن فعل ذلك فهو کافر چا چې دا کار وکړو نو دی کافر دی یجب قتاله حتی یرجع الى حکم الله ورسوله تر څو چې د الله او رسول حکم ته رجوع ونه کړي قتال اوس واجب دی نو د دې فتوی نه بله صریحه فتوا موږ کوم ځای پیدا کړو او د الله فیصلې خو تاسو بار بار اورئ چې ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون چا چې ګوره په قرآن او سنت فیصله ونه کړه دا کافر دي د دې وجې نه دوستانو
د امام ابن کثیر دا قول ډیر صریح دلیل دی په دې باندې چې په دې اوسنو حکومتونو باندې چې کوم د کفري قوانین نافذ دي په دې باندې اجماع د مسلمانانو چې دا کافر او د سره قتال واجب دی. امام ابن حزم لیکلي دی ګوره من حکم بحکم الانجیل مما لم یأت بالنص چا چې فیصله وکړله په حکم د انجیل باندې مما لم یأت بالنص علیه وحی فی شریعة الاسلام چې په دغه فیصله باندې په شریعت محمدي کې کوم نص نه وارد فانه کافر مشرک خارج عن الاسلام دی کافر او مشرک دی خارج د اسلام. او چې یو سړی په انجیل باندې فیصله کوي هغه د کفر وي ځکه هغه په عیسی علیه السلام باندې نازل شوی کتاب دی دوستانو هغه د کفر وي خو د لړمکاري په قانون باندې فیصلې کولې بیا مسلمانې بیا ګیرې هم پرېښي د تبلیغي صاحب دی څه چلی لکه که چېرو لازمه رپورټ مې کړی او دا بل صاحب روان دی ولسوالۍ څه چلی لکه ولسوالۍ لازم والله چې پلاني را باندې عریضه کړې هلکه په دې باندې کافر کېږي د انجیل په فیصله باندې سړی کافر کېږي ځکه چې دا زموږ شریعت نه دی حالانکه هغه آسماني کتاب دی په عیسی علیه السلام باندې نازل شوی په تورات په فیصله باندې سړی کافر کېږي که اوس چا دا فیصله په تورات باندې وکړه ځکه په موسی علیه السلام باندې نازل شوی هغه آسماني کتابونه دي. امام ابن حزم لیکلي چې دې فیصلو باندې سړی کافر کېږي نو د لړمکاري په قانون به نه کافر کېږي ته یا د اساسي قانون باندې به د فیصلو کولو باندې به ته نه کافر کېږي چې په هغې باندې فیصله وکړي. شیخ احمد شاکر رحمه الله لیکي ومن حکم بغیر ما انزل الله عامدا عارفا بذلك فهو کافر چا چې فیصله په غیر د ما انزل الله باندې په بل قانون باندې وکړه او دی په دې باندې پوه دی کافر دی. ومن رضي عن ذلك واقره فهو کافر څوک چې راضي وي په دې قانون باندې او اقرار په دې باندې وکړي دی به هم کافر. برابره خبره سواء احکم بما یسمیه شریعة اهل الكتاب برابره خبره ده که په دې فیصله باندې ته شریعت د اهل کتابو نوم دی ام بما یسمیه تشریعا وضعیا یا د یو قانون فیصله ته ګڼې چې قانون باندې فیصله وکړه فکله کفر وخروج من المله او دا ټول کفر دی او د اسلام نه وتل دي. او امام ابن کثیر رحمه الله بل ځای کې لیکي دې آیت لاندې فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. دې لیکي فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. دا آیت وی دلیل په دې باندې چې فیصله په وخت جګړه کې په وخت تنازع کې قرآن او سنت ته وینه وړل او دې ته راجع نشو فليس بمؤمن بالله دې ایمان لرونکي په الله باندې نه ګوره د آخرت باندې دا کافر دی مرتد دی.